سلامونه. دې وخت کې د امریکا، اسرائیل او ایران ترمنځ سخت جنگ روان دی. د هغې په حوالې سره تازه ترین خبرونه او ریپورټ څه دي هغه تاسو ته وایو. مهرباني وکړئ زموږ سره پاتې شئ او دا ویډیو ریپورټ تر پای پورې وګورئ. مخکې چې زه راشم دې له چې د امریکا په پلان A او پلان B باندې تاسو سره چې کوم معلومات دي هغه شریک کړم. امریکا غواړي چې دا جنگ ختم شي او ایران د امریکا سره مذاکراتو ته، خبرو اترو ته، ناستې ته تیار شي. د امریکا چې کوم شرطونه دي ایران هغه ومني او د امریکا په شرطونو باندې د دې جنگ خاتمه وشي. او خاص کر په دغه شرطونو کې یو اهم شرط دا دی چې ایران چې کوم نیوکلیر پروګرام دی د هغې اختیارات امریکا ته ورکړي او مزید ایران په دې باندې کار نه کوي. ورسره د ابنای هرمز د لارې کنټرول هم ایران د خپلو لاسونه ورکي په بین الاقوامي سطح باندې او بیا دا ایران دغه لاره نه بندوي. ایران دغه قسم شرطونو ته په هیڅ ډول نه دی تیار او دغه ټول شرطونه ایران رد کړي دي. بلخوا د امریکا پلان B دا دی چې که فرض کا پلان A کامیاب نشو، یعنی مذاکرات ونشو، خبرې اترې ونه شوي، نو په پلان B باندې به امریکا پریکټیکلی کار شروع کوي او بلکې دا ویل کیږي چې په دغه پلان B باندې هم امریکا په خفیه توګه باندې کار شروع کړی دی. ځکه چې د وخت کې په میډیا کې خبرونه او ریپورټس داسې مخې ته روان دي چې 3.5 پوځیان امریکا منځني ختیځ ته نور راولېږل. د دې مقصد څه دی؟ د دې نور پوځ دا امریکا د دې دپاره ډیپلای کړه، د دې دپاره تعینات کړه چې په ایران کې یو خاص ځای دی چې هغې ته وایي خارق جزیره. په خارق جزیره باندې امریکا دا کوشش کوي چې قبضه وکړي او دا په ایران کې ډېر اهم ځای دی. دا د ایران د اقتصاد د معیشت هب ګڼل کیږي. دا د ایران د اقتصاد د ملا تیر ګڼل کیږي. که فرض که امریکا په دغه جزیره باندې قبضه وکړي نو د ایران اقتصاد د دې سره ډیر زیات خرابېدی شي. ځکه چې دا ویل کیږي چې 90% تیل سپلایي چې کومه ده نو هغه د خارق جزیرې نه کیږي. د ایران کې چې کوم تیل پیدا کیږي چې هغه بهر دنیا ته بیا ایران سپلای کوي، خاص کر چین له، روس له او داسې نورو هیوادونو ته ایران کوم تیل ورکوي، نو د دغه سپلای د دې خارق جزیرې نه کیږي. یعنی دا د ایران د اقتصاد یو خاص مرکزی ځای دی. که فرض که امریکا په دې باندې قبضه وکړي نو د اقتصاد په اړه باندې که موږ خبره وکړو د ایران، نو د ایران اقتصاد ته به ډېر زیات نقصان ورسیږي. د ایران په اقتصاد باندې به یو قسم امریکا قبضه وکړي او چې د ایران په اقتصاد قبضه وکړي نو ایران بیا نه مخکې خپل دغه مزاحمت کولی شي، نه جنگ کولی شي او خامخا به بیا د امریکا سره مذاکراتو ته، هغې شرطونو منلو ته ایران تیاریږي کوم چې د امریکا شرطونه دي چې د وخت کې ایران هغه ردوي او نه مني. نو امریکا دا یو پلان لري چې یاره په خارق جزیره باندې امریکا د خپل پوځ په ذریعه باندې قبضه وکړي او ایران په دې ذریعه باندې کنټرول کړي. بل د دې سره لرک جزیره یادېږي چې په دې باندې هم امریکا د کنټرول لرلو کوشش کوي. یعنی یا خارق جزیره شوه یا لرک جزیره شوه. دا دواړه داسې جزیرې دي چې په دغه سمندري حدودو کې دي او که په دې کې په کومه یوه باندې هم امریکا قبضه وکړي نو ایران کنټرولولو کې به امریکا ته ډیره زیاته اساني پیدا شي. بل د امریکا پلان دا دی چې د ابنای هرمز لاره چې دا د امریکا دپاره، د یورپ دپاره، د تجارت دپاره او خاص کر د ګلف ملکونو دپاره ډیر زیات اهمیت لري. امریکا په دې کوشش کې دا چې یاره موږ په دغه خارق جزیره باندې حمله وکړو نو ایران به بیا زموږ سره شرطونو منلو ته تیار شي. ځکه چې د امریکا په 15 شرطونو کې یو شرط دا هم دی چې د ابنای هرمز چې کومه لاره ده چې په هغې باندې د وخت کې د ایران کنټرول دی او د نړۍ جازونه چې کوم دي نو هغه ایران نه پریږدي او کوم جازونه چې پریږدي نو په هغې باندې د پاکستان جنډې لګېدلې وي. د وخت کې د پاکستان وزیر خارجه چې هغه یو ټویټ هم کړی و چې 20 جازونه چې کوم دي نو دا د پاکستان جنډې په هغې لګېدلې وي او ایران هغې ته لاره ورکړه، هغه یې پرېښودل. نو ایران هغه جازونه پرېږدي چې هغې د پاکستان جنډه په هغې لګېدلي، اگر که هغه د نورو ملکونو هم وي. خو مطلب د دې دا دی چې د وخت کې ایران د پاکستان ډیره زیاته مخه کوي، خاطرې کوي او پاکستان هم د دې جنگ د ختمولو کوشش کوي، د ایران دپاره د یو میانځګړي په توګه باندې خپل کردار ترسره کوي. بلخوا د مذاکراتو په اړه باندې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ یو تازه بیان ورکړی دی او په هغې کې هغه دا ویلي دي چې که ایران زموږ سره مذاکراتو ته، خبرو اترو ته تیار شو نو صحیح ده، ټیک ده، موږ ورته هم تیار یو، خو زموږ شرطونه که ایران ومني حاله، او که ایران تیار نشو یعنی زری زموږ سره مذاکرات ونه کړل نو بیا به موږ دوباره په ایران باندې درنې حملې
او بریدونه ترسره کوو، خاص کر په ایران کې چې کوم پاور پلانټس دي، د ایران د انرژۍ د برېښنا چې کوم نظام دی، کوم برېښنایي مرکزونه دي، د بجلۍ خاص ځایونه دي، ورسره د ایران پاور پلانټس او داسې د ایران د تیلو پلانټونه، دغه مرکزونه به موږ په نښه کوو او د ایران اقتصادي مرکزونه چې کوم دي دا به هم ولو، خاص کر په خارق جزیره کې چې کوم د ایران د تیل د سپلایمنټ کوم خاص مرکزونه دي هغې باندې به هم حملې کوو. دا د امریکا صدر یو نوې دمکي ایران ته ورکړې ده. ورسره د امریکا وزیر خارجه هم په خپل بیان کې لیکي چې یو طرف ته زمونږ د تهران او واشنگټن ترمنځ خبرې اترې روانې دي او مونږ پر امید یو چې دغه خبرې اترې چې کوم دي دا کامیابې شي. خو که کامیابې نشي، بل خو هغه دا لیکي چې مونږ خپل مقاصد، یعنې زمونږ چې کوم خاص اهداف دي په ایران کې، نو هغه مونږ په راتلونکو څو اونیو یا هفتو کې ترسره کولی شو، یعنې هغه حاصلولی شو. مقاصد د امریکا څه دي تاسو مونږ ته معلوم دي چې په امریکا کې په ایران کې په وسایلو باندې د ایران په تیلو، د ایران په ګیس په دې باندې قبضه کول دي، په ایران کې حکومت او رژیم چینج راوستل دي. دغه مقاصد هغې اوس هم په دې کوشش کې دي چې خپل مقاصد ترلاسه کړي، یا د مذاکراتو په ذریعه باندې، یا د جنګ د قبضې او د زور او زبردستۍ په ذریعه باندې. خو د هغې چې کوم اهداف دي لا د هغې نه امریکا په شا شوې نه ده. امریکا دا غواړي چې هغه پوره شي. بل خوا رابه شو د پاکستان طرف ته. پاکستان باندې لږ تاسو سره خپل معلومات د پاکستان د طرفه چې کوم مذاکرات او کوم کوشش روان دی، کومې هڅې روانې دي، د هغې حوالې سره هم تاسو ته لږ معلومات درکړو. پاکستان ته د سعودي عرب، مصر او ترکي چې کوم خارجه وزراو هغه هم پاکستان ته راغلي وو په دوره باندې، او د هغې مقصد د دغه دورې دا و چې دغه روان کوم جنګ دی دا ختم شي او په دې خطه کې واپس امن بحال شي. په دې کې پاکستان هم پوره کوشش کوي چې یاره د ایران او امریکا ترمنځ روانه جګړه او جنګ ختم شي او امن بحال کړی شي، ځکه چې د دې نه د نړۍ اقتصاد او معیشت ته ډېر زیات نقصان او خطر پیښېدلی شي. بل خوا ورسره خو دغه مذاکرات چې کوم دي دا لا کنټینیو دي او د دې څه خاص حتمي فیصله مخې ته نه ده راغلې. د پاکستان وزیر خارجه اسحاق ډار چې کوم دی دا وخت کې د چین په دوره باندې دی، چین ته په دوره تللی دی او د دې دورې مقصد دا دی چې چین هم په دې مذاکراتو کې په دې خبرو اترو کې شامل کړي. ځکه چین یو عالمي قوت دی، یو مضبوط ملک دی او د چین یو خاص انفلوئنس دی په دې ټوله خطه کې. بل خوا د ایران په حوالې سره او د چین په حوالې سره د تعلقاتو په حوالې سره که موږ خبره وکړو، نو چین د ایران یو ډېر نږدې ملګری دی، یو ډېر نږدې پارټنر دی. چین ته د ایران نه د تیلو او د ګیس سپلایي کیږي او چین د ایران ډېر نږدې یو قسم تجارتي پارټنر ګڼلی شي. نو چین چې څه خبره وکړي نو ایران هغه خبره خامخا مني، ځکه چې هغه د هغې ډېر نږدې پارټنر دی او د چین په ایران باندې یو خاص اثر هم شته.